په پیل کې د خبرونو سرټکي د بهرنیو ډیپلوماتانو لپاره د استوګنیز ښارګوټي د توپوګرافي مطالعاتو پروسه بشپړېدل، د لوګر خروار بند د ساتنې او څارنې د لومړۍ برخې چارې سرته رسېدل او د سوریې د پلازمینې څخه 40 کیلومتره واټن کې د 100,000 کسانو ډله ییز قبر کشفېدل. د لوی مهربانه خدای په سپېڅلي نامه درنو لیدونکو سلام. د نن ورځ خبرونو ته ښه راغلاست. نن سې شنبه د 1403 کال د لیندۍ 28مه نیټه ده. زه صادق فروتن یم. د هم بشپړ خبرونه د کور او ښار جوړولو وزارت په یوې خبرپاڼه کې ویلي چې د کابل ښار په دارالامان سیمه کې د بهرنیو ډیپلوماتانو لپاره د جوړېدونکي استوګنیز ښارګوټي د توپوګرافي مطالعاتو پروسه بشپړه سوې. په خبرپاڼه کې زیاته سوې چې دغه ښارګوټی د بهرنیو چارو وزارت په غوښتنه د بهرنیو ډیپلوماتانو لپاره جوړیږي. ټاکل سوې دغه ښارګوټی په 301.5 جریبه ځمکه د دارالامان په سیمه کې ورغول سي. د اوبو او انرژي وزارت وایي چې لوګر کې د خروار بند د ساتنې او څارنې د لومړۍ برخې چارې د 10,999,000 د 992 افغانیو په لګښت بشپړه سوې. د دغه وزارت په وینا یاد سوی بند د 11.1 میلیونه متره مکعب اوبو د زیرمه کولو، د 362 کیلوواټه برېښنا د تولید او د 2155 هکټاره ځمکې د خړوبولو وړتیا لري. د پوهنې وزارت وایي چې کندهار کې د 350,000 امریکایي ډالرو په لګښت د 10 ښوونځیو د بیارغونې چارې پیل شوي. د پوهنې وزارت په وینا دغه ښوونځي د یوې همکاري ادارې په مالي مرسته بیارغول کیږي چې چارې به یې راتلونکو 5 میاشتو کې بشپړې سي. او په پای کې د نړۍ څخه رویټرز خبري اژانس په امریکا کې د سوریې د ملاتړ د یوې مؤسسې د مشر په حواله ویلي چې د سوریې له پلازمینې دمشق نه بهر یو ډله ییز قبر موندل سوی چې د لږ تر لږه 100,000 کسانو جسدونه پکې وه. د دغه سازمان مشر معاذ مصطفی ویلي دغه ډله ییز قبر چې د دمشق په 40 کیلومترۍ کې پروت دی یو له هغو 5 ډله ییز قبرونو څخه دی چې په تیرو کلونو کې یې پیژندلی دی. له ملتیا مو مننه. تر بیا ښه وخت او ښې چارې.